السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، د برات میاشت اخرنۍ جمعه ده. بله جمعه به موږ تاسو که ژوندي وو د رمضان په میاشت کې داخلي. الله دې موږ تاسو ته په روا کې ژوند راکړي. د برات میاشت پر وتلو ده او اخرنۍ د جمعې شپه ده، او دا میاشت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د برات په میاشت کې پر ما ډېر درود شریف وایست، او دا د رجب د رمضان په مابینځ کې یو میاشت خلک ورڅخه غافله دي. موږ که غفلت کړی دی، راځئ دغه یوه د جمعې شپه په طاعت او په عبادت کې تېره کړو، درود شریف ډېر ووایو او د وجز لاس الله جل جلاله ته پورته کړو چې ربه مجرمینو معاف وکړه، ربه ګناهګار یو معاف وکړه، ربه که به زموږ ګناهونه ستا تر رحمت ستا تر احسان ډېر وي ما معافوه، او که ستا احسان و رحمت زموږ تر ګناهو ډېر وي بیا معاف کړه. نو دا د جمعې مبارک شپه راځي په درود شریف باندې ښایسته کړو. الله جل جلاله دې هغه ورو خوندو ته عوضونه ورکړي چې د برات په میاشت کې روژې نیولي دي. درود شریف افضل د عباداتو دی، په ټولو عباداتو کې برخه لري، له حج له عمرې له زکات، یعنې د هر خیر کار چې کوې په کې درود شریف به باید وویل شي چې هغه فرایض دي. اوس لکه لمونځ په هره ناسته کې په اخره ناسته کې موږ د فرضیاتو درود شریف وایو. نو دا خپله د درود یو اهمیت دی چې په هر لمانځه کې حصه پیدا کړي، په هر نیک کار کې حصه پیدا کړي. حافظ ابوالحسن دارمي رحمت الله یو څوک په خوب ویل دی، بیا پوښتنه ورڅخه وکوله چې څه حال دی او الله وبخښلم، په کوم عمل باندې یې وبخښل؟ هغه ورته ویل 1000 رکعته لمونځ مې کاوه او 1000 وارې مې الله شریف ورپسې ویله، په کل رکعت په هر رکعت کې 1000 واره. نو ورته وویل چې د دې طاقت خو موږ نه لرو، و بیا هغه شیخ مرګ ورته وویل بیا په ورځ کې 1000 واره پر محمد صلی الله علیه وسلم یا په شپه کې 1000 واره درود شریف وایست. حافظ ابوالحسن دارمي رحمت الله مبارک وایي فانا افعل ذلک، زه دغه عمل هره شپه کوم، یعنې درود شریف وایم، هغه 1000 رکعته لمونځ مې نو په وس نه وکړه. نو 1000 واره درود شریف کوم په وس نه یې پوره، 100 واره کوم پرهی، 10 واره کوم پرهی، 10 واره خو بیخي اسانه ده چې ماښام وخوند ته ننوتې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، که دا درته ګران صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، دغه درود شریف دې 10 واره ووایه، خو په درود شریف باندې مشغوله سه، په درود شریف باندې ځان ښایسته کړه داسې. او دغه رنګه ابن حجر رحمت الله مبارک وایي بعضو صالحینو خپل ملګري او انډیوالان ولیدل په خوب کې علی هیئت حسنه، په ښه حالت باندې. نو بیا پوښتنه ورڅخه وکولی چې په کومه وجه مو دا مقام پیدا کړي؟ وایي دې ورته کنت من الهالکین، هغه په خوب کې قریب و ملګري و انډیوال ورته وایي موږ هلاک وو که چیرې زموږ ډېر درود شریف پر محمد صلی الله علیه وسلم مبارک باندې نه وایي، که مو درود شریف ډېر نه وای ویلی موږ هلاک وو. د درود په وجه باندې الله جل جلاله معاف کړو. نو په درود شریف کې د دنیا او د آخرت سعادت نغښتی دی، د دنیا او د آخرت خیر پکښې دی. علما کرام واقعه ذکر کړي، ابوبکر وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی، بیا مې ورته وویل ان رجلا، یو سړی ډېر درود شریف په تا باندې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته من هو، څوک دی؟ وایي ما ورته پلانکی دی. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا الله جل جلاله هغه لره مقام کریم برابر کړی دی، اعد له مقاما کریما. خو نو په امت کې ډېر خلک درود شریف وایي، انوش دی وایي ما ورته وویل چې څوک پر تا درود شریف ډېر وایي، دول څوک دی؟ نو خاطر ډېر خلک یې پرې وایي ما پلانکی دول هغه ته الله ډېر مقام ښه مقام برابر کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله حبیب، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر الله جل جلاله دومره ګران دی چې
دا خپل خدای الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر ښکاره کړه. بعضو اثارو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله وایي بلا کیف وایي لولاک لما ظهرت ربوبیه، که ته نه وایې ما به د خپل خدای نه وای ښکاره کړ. دې دونه ورته محبوب دي. دغه حدیثونه نو دا بعضې خلک یې نه مني چې که ته نه وایې اسمانونه مې نه پیدا کول، که ته نه وایې آدم علیه السلام مې نه پیدا کول. نو په عالم ارواح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټوله عالم تر ټوله مخلوق له مخه الله جل جلاله پیدا کړی دي. بیا چې هر شي وجود په دنیا کې پیدا کړی دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت او د شرافت په وجه باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ درود شریف وایو رب الجلیل راڅخه خوشحاله کېږي. هغه زموږ ګټه خو هلته ده چې که اوس درته وایم چې یو سړی د ډالرو دا د ایلنګ ماسو دا ټرمپ غرم په دغه نه ده خره خره کاپیران چې دا ډېر ډالر لري، که اوس د دې خزانه موږ اوس دا شاګردان کې چا ته ورکړم نو به څونه خوشحاله شي، هم لیونی به شي، زړه به یې پټاو شي. خو دا چې په ځای درود کتاب مې کور ته ور ورساوه یا مې د ده و جیب ته ور ورساوه یا مې د ده و ټلیفون ته ور ورساوه نه به خوشحاله کېږي. ما دې د الله په وحدانیت قسم وي کم درودونه چې موږ تاسو وایي دا تر دنیا او تر مافیا ټرمپ ایلنک ماسک که دا څه بلاوي دا خو یې څه ډالرې لري، یا چې دا ټوله دنیا سره زر سي، خاورې و ډبرې و ایرې و دشتې و بیابانونه ټول سره زر سي د ټرمپ د غرم پسې، لا هم د الله په وحدانیت ما او تا تر سرمایهدار یو چې یو وار درود شریف ووایو. نو عظیمه سرمایه هم په لاس درکړه په ځای درود شریف ووایاستې. الله جل جلاله دې ستاسو څخه قبول کړي او الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي چې په ځای درود ورسو. که په افغانستان کې یاست که پاکستان کې یاست، اردو غواړي، پښتو غواړي، فارسي غواړي، انګریزي غواړي، ما همت وکړي، کوشش مې وکړي، پر ځان مې ستړي تېرې کړي، درته جوړ مې کړي، درته چاپ مې کړي. نور باره ویینې تر تاسو دي. ما د هر سړي تر موبایله ورساوه، په انګریزي مو هم ورساوه، په پښتو مو هم ورساوه. الله دې له ما قبول کړي او اول وار زه دا الله جل جلاله له درباره څخه د خپلو مخلصینو او شاګردانو ته ځکه تاسو باعث د دې جوړ سواسي په ځای درود کتاب ما جوړ کړي. الله دې تاسو په ثوابو کې را شریکان کړي، ستاسو قریبان او اولادونه او لوڼې او زامنو ټول امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم در الموضوع صفحه وسل درواتیا څلور اتیا. الله جل جلاله دې د روژې میاشت په طاعت په عبادت را نصیب کړي. روژې پر څومه باندې مې د عمرې نیت دی انشاءالله الرحمن کړی دی. الله دې مناسب وکړي، الله دې لارې راته خلاص کړي. الله جل جلاله دې موږ هېڅ په وس نه دي پوره. الله جل جلاله دې ټول کارونه را برابر کړي. الله دې راڅخه قبوله کړي. الله جل جلاله دې الله ته ماته د ډېرو دعاو توفیق راکړي چې دې ته دعا وکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.